د نړۍ د دریو سترو اقتصادي هیوادونو پر بازارونو د افغانستان کنټرول. هند، چین او روسیه هغه هیوادونه دي چې د افغانستان صادرات ورته ډیر شوي. د اسلامي امارت واکمنۍ د دغو هیوادونو پر بازارونو خپل کنټرول اعلان کړ. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر ویلي چې په وروستیو 3 کلونو کې روسیې، هند او چین ته د افغانستان صادرات ډیر شوي او 3 واړه هیوادونه د افغانستان د صادراتو تر ټولو لوی بازارونه دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د پنجشنبه پر ورځ د صادراتو ملي ورځې نمانځلو پر مهال وویل چې په وروستیو 3 کلونو کې روسیې، هند او چین ته د افغانستان صادرات ډیر شوي دي. عزیزي زیاته کړه چې دوی هڅه کوي د 2 اړخیزو او څو اړخیزو حقوقلیکونو او سوداګریزو همکاریو له لارې د صادراتو ډیر فرصتونه رامنځته کړي. د طالبانو د سوداګرۍ وزیر له افغان صادروونکو څخه د تولیداتو د کیفیت او معیار د لوړولو غوښتنه هم کړې. په ورته مهال د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت معین احمد الله زاهد ویلي هڅه کوي چې افغانستان له وارداتي په صادراتي هیواد بدل کړي. نوموړی زیاتوي د تولیداتو او صادراتو د زیاتوالي په لاره کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي. اوس مهال په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ پر وړاندې ټول خنډونه لرې شوي او پانګونې لپاره ښه زمینه برابره شوې ده. پر همدغه مهال د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزیر مولا عبدالمنان عمري د افغانستان د صادراتو د پیاوړتیا غوښتنه کړې. د وارداتو پر ځای پر صادراتو تمرکز وکړئ.